امریکا پر چابهار بندر د بندیزونو د معافیت لغوه کولو اعلان کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا لغوه کړې او بیرته به د سپټمبر له 9 عملي شي. د معلوماتو له مخې دغه اقدام د هند د چابهار بندر مهمو پانګونو او روانو پروژو ته هم خطر پیښوي او پخوا دغه استثنا د افغانستان د بیارغونې لپاره ورکړل شوې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپله یوه وروسته اعلامیه کې ویلي کله چې دا لغوه کول عملي شي هغه کسان چې د چابهار بندر کاروي یا د ایران اړوند د ازادۍ ضد قانون لاندې نور فعالیتونه کوي ممکن له بندیزونو سره مخ شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي پراختیا لپاره په 2013 کال کې د بندیزونو استثنا لغوه کړې چې د سپټمبر له 9 بیرته عملي کیږي او دا د ایران د منځوي کولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعظمي فشار له سیاست سره سم اقدام دی. د 2024 کال په می میاشت کې هند له ایران سره د چابهار بندر د عملیاتو او مدیریت لپاره 10 کلن تړون لاسلیک کړ چې هند ته له افغانستان او مرکزي اسیا سره د مستقیمو سوداګریزو اړیکو امکان ورکوي.